نجیب الله شینواری سپیکس نا افغانستان کرکټ بورډ د ایشیا کپ لپاره خپل سکواډ اعلان کړ. تاسو ټول سکواډ کتلې دی. غټ سرپرایز پکې وفادار مومند رای وسته د سریلانکا خلاف کې نوا د بنگلاديش خلاف کې نوا یو T20 کیلو بوا هغه کې چې هغه کوم کارونه ورسره ټیم کې خلکو کول هغه یو طرف ته د پاکستان خلاف کې نوا میلو بوا بیخي دونه ټال لنتی بالر دی. سپیډ هغه وخت یو سلو 15 نو دته موقع ولې ورنکړل شو او خچ موقع دی ورنکړه سکواډ سره دی بیا د ایشیا کپ نه لری ک. ګوره اوسنی حاکمانو مخکې نظام کې که تاسو ورته ارڅ یوي هغه نظام کې یو شی وو چې مونږ به غاک پورته کاوه کس بلاړ هغه به بدلاوه ختماوه به لری به که ځکه چې ورته معلومات و چې دا کس سی نه دی. مشکل شی و چې بل براغه بتر براغه مگر تاسو خو ځان ته اسلامي نظام یوي. په سوره نساء کې الله پاک سي واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. د انسانانو په منځ کې نو چې عدل وس تاسو عدل سره پیژنئ نه مونږ ورته 2-3 میاشتې سره لګیایو چې خالی دا مفسدین نو مخونی سي چیرمن چکری اشرف او ګونګي زادران دا CEO نصیب خان د مالی خان زادران د خینیزوی انس را وسته په چوکۍ کې نه ولای دا انس هغه انس چې دا د اکانی صاحب دغه نه هغه دوبۍ کې د شیخ چې کومه لور ور کړی دا د اغي زوی دی. نو خدای نظر شو دوبۍ کوم ځای ته ورسېدا او د اغي زوی راځي زمونږ په کرکټ بورډ کې ګونګي زادران کې نه او بل شي کې ورتی چې اوس دوی ورشي هغه سره خبري وکي هغه ورتی زبر ته کوشش وکم چې چا سره میټینګ درته سیټ کوم وسم سپورټ ور کوي. زه دوی ته حیران یم او ګور الله پاک په قرآن کې او هر جمعه موږ او تاسو په دغه کې اورو د خطبه کې چې کله دغه د خطبې نه وروسته دغه ودرېږي عالم مولا وان الله يأمركم بالعدل والاحسان. نو ظالمانو نو تاسو معیار شه دي څادر دی خولې ده همدا شه دی او که تاسو معیار قرآن عظیم شان دی تاسو خو والله مشتری حیران کړو چې دا خلک مونږ په امریکا کې ستاسو څمنګ د اسلامي نظام مدافعین یو خو چې تاسو ته ګورو تاسو خو داسې ښکار لکه اسلامي نظام شرمون کې په اسلام کې دا شته چې سما د خینې زوی یا څوک دا باید راشي یو د جیلم خیاط بې سواده بې تعلیمه هغه عالم چې د هرې مدرسې نه فارغ دا خلک کمپلین کوي اټلیست عالم خدای په یو څه خو پوهېږي دلته په کرکټ بورډ غوندې مهمه اداره کې او CEO چیف ایگزیکټیو افیسر پوزیشن کې داسې کس کې نه ولی دی چې هغه په ټکه انګلیش هسې نه پوهېږي بې سواده خیاط دی. نو تیر نظام خیاطانو نه تنګو دلته راته په دې ځای کې خیاط کېناو او بیا سرم څوک نه ورښکاره کوي دا مفتشین دي او کتی شی دی خدای خبر چې لري که نه لري هسې نورو خلکو دپاره لري ځان دپاره غریب سړي ته خو روان دی. په کلي کې زه خبر شوم زمونږ هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورې سیمه کې یو دیکانانو نه مې پوښتنه کوله وایي یاره مونږ خو ټوله دغه کې فصل کې 100,000 وګټو او د اوسني نظام هغه کس راشي چې دا ټیکس ته نه غونډی وایي 100,000 تا باندې ټیکس دی. نو غریب خو مخکې هم تباه و غریب نن هم تباه دی. دا اسلامي نظام دسی که نوم د اسلامي استعمالوي او ظلم کوي نو ګوره الله پاک چې دی ظالمان شرمئ. د فرعون کیسې چې بار بار کیږي دا په وجه کیږي چې فرعونان مه جوړیږئ. که تاسې ځان نه فرعون جوړ کړ د اسلام جامه کې نو خدای به هم په شرمونو شرمئ. ګوره د افغانستان د anything is possible هر ټیم تاسو تللی شئ بیا به څه حالي بیا به چېرته غر کې یو ځای کې پټې او اغېزه نه خدا کړته دې ځل ته څوک شپم درکړي چې به کوې ځان به والوځئ دې ځل تر څوک ځان هم نالوځئ ځکه چې خلکو ته معلومات وشو چې دا څه حال دی. نو هیله ده چې نور نظام هر ځای کې امپروف کوي هر ځای کې داسې بهترین مثالي کوي مړه چې څوک درنه کرپشن ونه کړي روپۍ درنه څوک ونه وهي بزنس فرندلی کاروبار دا په اسلام کې خو هغه شینه مو کوي ورسره کرکټ نه دغه خیاط او دا پزول او دا خلک لري کوي سی اهل کار خلک ورته راولي
دا د ولس خوشحالي ده. قطر 220 بلیون ډالر په دې خرج کړ چې د فوټبال نړیوال جام په قطر کې وکي او د قطر د سپورټس عکس دنیا ته وردغه کی چې سپورټس هابس تینې جوړ کی چې سباله ټورنمنټونه هلته کیږي. تاسو ته د مفتو چانس دی. نړیوال جام په هندوستان کې د میلیونز اف خلک به ګوري. د مفتو پبلیسټی ده. که چېرته سی کسان مسلک کړه زموږ ټیم انشاءالله استعداد لرو پرفارمنس هم وکړو ولس به ورسره شاته ودرېږي موږ به داسې دغه پرفارمنس وکړو چې د افغانستان نوم به ښه شي چې افغانستان نوم ښه شي ستاسې ورسره ښه کېږي چې اوسني حاکمان دي راغله ګوره دغسې عدل او انصاف نه یې کار واخیسته سی ټیم یې دغه که ټیم دې ځای ته ورسېده. نو هیله ده چې دغې خلکو نه دا ولس خلاص کړي. د چکري اشرف چې میرویس اشرف ته ځکه بعضې مشران سره دې باندې نه پوهېږي چې یاره چکري اشرف څوک دی خپل سکرټر نه پوښتنه وکړي هغه ورته صاحب خو دا خربوزو والا میرویس اشرف یادی وایي دا ګونګی زادران بالا څوک سو وایي دا هغه بل دی ښه مالي خان جي دغه هغه مالي خان جي اوس ورته چې روره ورک شه ما سره نور سره تماس منیسه یو هفته کېږي ګونګی زادران هم ورک دی د کرکټ بورډ نه راځي م نه وایي خبر انډرګراونډ شوی چېرته کېدی جیلم ته تللی والله اعلم خو دغه حال دی ستا د کرکټ بورډ اوسني حاکمان چې دی هغه وروره بس غلي ناست دی کرکټ سره په کیسه کې نه دي موږ ورته لګیا یو دوی په کیسه کې نه دي ظلم نور تیشتي دا وګوره د سره ظلم آی سی سی اوس دا والله اعلم چې څومره رښتې خو آی سی سی دغه ګوره دا یو سترګې والا دغه درته پکې لګولی چې شمېر ته پکې اچوی چې شپږ کاله وروسته یو سړی کریم جنت یادی ټیم ته بیرته راځي. نو د ون ډے کې کوم ځای کې پرفارمنس کړی لکه څه ډومېسټي شی دغه یې کړی دی چې ته هغه په هغې معیار اخلي. د یو ای خلاف یو 50 والي یو څو وکټې اخیستې وي خو دغه مشکل دی که نه افغانستان کې. ګلبدین زما یو څوک را روان و دغه نه کابل نه خپلوان وایي موږ د پنجشنبې په ورځ په ایرپورټ کې ګلبدین ولید سریلنکا ته روان چې راغی ډایرکټ یې ولګاو پکې دا ناست و دا الراونډرانو بارانو که خو الراونډر نه دی کوالټي نه چې کوالټي نه شی شي ولس په غم اخته شي ولس ته چې کومې دغه ارمانونه یې هیلي په نه 201 چیس کولی شي نه 300 ډیفینډ کولی شي او اخیره کې داسې حال شي چې 278 باندې وکړي نو د مجیب غوندې کس راځي 50 پکې کوي او تا ښه بیټسمینان یې نشي کولی. نو دې د خاطره اداره کې تغییر ضروري دی مکمل کرکټ بورډ ډیزالف وکړ دی دا شی نور نشته ځکه چې اوس یو کس راشي اوس مثلا هغه چې ولا زه ذمواري اخلم اسدالله خان صاحب مخکې تیر ځل سکواډ چې سلیکټ کړی د پاکستان خیر زه ذمواري اخلم ذمواري ته څنګه ذمواري اخلي په نوم ذمواري خالي ذمواري ټکه دغه سي استعمالي ذمواري اخیستل دي چې درې نل کې سیریز ته د سي بیلې ته به سټپ ډاون سي بیا ذمواري دي چې ولا یاره زه نور دا دغه نه کوم ځکه زه فیل شوم مګر نه بل دغه ته سکواډ ته دغه سي راشي چې وروره میراثیان پکې اما خلک پکې دا سکواډ دا د افغانستان سکواډ دی اوس ته د افغانستان خلکو نه د ارمانونو سره لوبې کوئ او بد کار دا کیږي چې هر ځل په دې 20 کالو کې چې دی همدا قسم خلک دې ځل ته چې انشاءالله کرکټ بورډ کې هر څوک راځي چیرمین یې سی او مکمل کرکټ بورډ به ډیزالف کیږي ختمیږي به دا زاړه ټول ته آنلاین به دغه چول کیږي انټرویو پروسس به کیږي چې سی اهل کار خلک راشي دغه ته نظامی دغه ته د ولس خوشحالي بیا به وګوري هر سړی به خپل کار کوي او ټیم سلیکشن به وګوري او پورا یو سیستم به ډومېسټک سیټ شي دا پورا سیټ اپ پکار دی. بیا خلکو ته لکه شفیق الله غفاری غوندې هغه سره لندن ویزا وه هغه ته لندن ته مزه ته خو زمونږ راتلونکی ټیلنټ استعداد یا غریب یې پاتې که چې پاتې که نو ایمرجن کې هم وانه چاو هغه د اوس ایشیا کې معلومات نشته دی د هغه په ځای به یې چېرته بل چا نه روپۍ اخیستي ځکه روپیو خو سخت شوقیان یاستئ دا مه وایئ تاسې چې څونه ځان راته دغه کوي چې ولا نه وطن تاسې سره وطن پالنه یاستئ مړه چې څنګه ورته چا روپۍ لړه کړه بس سم د شي د سپي غوندې مو ورته خوله راایستلي دا ژبه فساد نه ډک خلک یاستئ همدغه شی موږ غواړو اسلامي نظام چې ورټوپ کړي پکې پاتې شو سکواډ باندې اوس دې سکواډ کې هماغه خلک دي ابراهیم زادران او دا خو دا څه پکې دا نوي راغلي دي هم نار امپریس ګلبدین 50 اتیا لوبې کړي وروره چې یو میچ کې 2 وکټې واخیستې هغې باندې څوک نه امپریس کېږي په دې 98 او په دې سپین بالینګ په نوم باندې میډیم پیس او دا نور خلک نو دغه شرف الدین اشرف د چکري اشرف راره دا به هم پکې خامخا به پکې ځکه چې وروره
اسلامي نظام